الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، او دې پر خبره رسیدلې و چې سيدنا وإمامنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه امت مسلمه له یو شپاړس لوی وصیتونه وکړل. یو وصیت په دیو کې چې کله انسان سره بد کوي ته د بدو جواب په بدو باندې مکوا، بلکې د الله اطاعت کوا چې الله دې بتایید کې ودرېږي، د مقابله بخپله به وش. دویم په خلکو باندې بدګماني مکوا. دریم د صحیح د خبرې صحیح توجیه کوا، د شمو یا چې د مقصد په ما باندې رد دی یا په یو بل چا. څلورم د تهمت د ځان ساته، او پنځم د خپل راز اچالمو وایا نو تب کامیاب شي او شت بشي. شپږم چې کله یو کار لا واقع شوی نه دی پاره کې خپل دماغ بند مساته، وما په بيپېدې کارونه کې ځان بندوما. اتم ځان لا نیکان ملګری انتخاب کا، ځکه د راحت په وخت کې ډول دی او د مصیبت په وخت کې دا کومک او مدد دی. نه هم رښتیا وو اگر کله رښتیا ته وجنما. لسم بیجه قسمونه وکوا، وجدار چې کله انسان بیجه قسمونه کوي په دې باندې د اهل او مال ارس برباديږي او تلف کیږي. یو لسم د دشمن په خوا کې ګرځما موقع لګوري در باندې برید کوي عملیات. دولسم د خپل راز او ار خبره د ډیرو خلکو سره شریکوه ما تر څو پر جو سره د الله نه یریږي نه. د لسم فاسقان او فاجران چې کله به یو ځای کې وشيږي د غوینه په سفر کې مزان ساته او د قشم په هزار کې ذکر دوی په ملګرتوب کې ډېر لوی نقصانونه دي، اثر په سړي باندې کوي. سر لسم ویل چې کله الله مخې له ودرېږي ډېر په عاجزۍ ودرېږي. قبرستان باندې چې کله ورتېږي ډېر په عاجزۍ او ګناه لا ټینګيږي. د شنه چې ګناه درنه وشي به ورسره ارمان کې هیڅ फायदा ورنه کی. پنځم دا هغه چا سره مشوره کوا چې هغه رب العالمین نه یریږي، دا به تر ډېر کې حصہونه کې مشورې درکې. او شپاړسمه ورته ویلې چې کله یو سړی ستا مصیبت پورته کوي نه ستا غم نه پورته کوي، دا سره به غم نه شریکي، وجدا دا شغې نورم به تخریبي. هغه چا سره شریکوا چې هغه سره به دې کومک کوي. به مو ویلې چې سړی وسنه وریدل به ځکه سړی دې سخواله دا غوښمه خپل خزاده. عمر بن الخطاب اغله درا ورکړه چې عثمان انتقام والا وینا ما د الله لپاره معاف کړي، وې د الله لپاره و او د قوم باندې وشکالي رااله. ملګرو له ویلې تر څو پورې چې داخله کم شي خوري د قشه بزم خورم چې غره زيتون تیل دي، اگر قسمه لپاره هر قسمه اسباب برابر دي، خو زه د رعیت سره شریک ژوند کوم. عجیب انسانو. د شسخره مازه مطالبه وکړه او به باقي کې مونږه شپږ جایز اقسام د وسیلې ذکر کړه او نور ټول ناروا. عمر رضی الله هغه انسان دی محض الثواب في فضائل عمر بن الخطاب. يا عمر بن الخطاب ثاني خلفاء الراشدين دي کلی دي چې دویش لکه مل مراباز مکه د عمر بن الخطاب په وخت کې د توحید د بیرغ لاندې الله را وستا. د ډېر اسمکه د انتهایی اوچته د فارس حکومتونه او د قشان دروم د ټول الله رب العزت د قیادت کې د اسلام د بیرغ لاندې را وستل. هغه فارس د سیرت په کتابونو کې راغلي دي چې تقریبا زر کاله ال خلکو د اور بندګي کړي وا او دا اور چې بلو تر زر کارو پورې دا مړ شوی هم نو. چې کړه به کمیدون به اور چې کمیدون به اور او چې کمیدو به اور او د محمد رسول الله د ملګرو خصوصیت مو مقصد مو لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد. چې موږ بندگان د بندگانو د بندګۍ نه خلاص کوي، وجه رب العالمین دی بندګۍ لري فریدو سب وجه باندې چې وسړي برابر شي. علي بن ابي طالب له ویلې وسلو خان سره چې د الله په لار کې صدقه کې دي کې به دومره ثواب نه لګستا په وجه باندې چې وسړي د توحید او سنت والا شو. نو په دې دومره زمکه کې چې د اسلام تر کنټرول لاندې رااله څومره خلک به مسلمانان شوي. دا حقیقت چې د عمر بن الخطاب برکت او د کرامت او چې سړي عظیم سړي په اسلام کې. یو حدیث کې راځي رسول الله فرمایي مجاهدین متعرضون کوي لیکن هیڅ وخت به کامیابیږي نه.
وختونه بوګه چې لکه په تاسو کې چرته شي وسړی چې محمد رسول الله لیدلې دی و او هغه چې کله راشي نو ایسه بل الله دا کامیاب کی به تابعین په وخت کې تعرضونه کیږي او خلک بنا کامیږي ویلکه د څه څو شتره چې هغه صحابي لیدلې دی وسړی براشي چې او مال لیدلې دی الله به د وجنه داخله کامیاب کی به تابعین کی د څه وسړی راشي ملګری بنا کامیږي ویلکه د څه څو چې تابعین لیدلې دی او پلانې سړی دی هغه براشي د مجاهدونو په صفونو کې به ودرېږي نو ایسه رب العالمین ایسه مجاهدون له غلبا او تسلط په علاقه باندې ورکی د برکتو چې الله رب عزت الله ورکړو د اسلام دویم نومو او ډېر علاقه د اسلام د بیرغ لاندې د اسلام په مقدس دین باندې مشرف شولې د عمر رضی الله په وخت کې تعاون راغی تقریبا علماء دا خبر ذکر کړی چې په دې کې اویس زره کسان شهیدان شو اویس زره دا اسی په خلمانه یادېږي او د تعاون په مرز باندې شکل یو سړی مرشي محمد رسول الله فرمایي چې دا به شهید دی په ورځ قیامت د شهیدان په دعوه کې چې داس موږ ملګری دي عام انسانان دعوه کې چې داس موږ ملګری دي نو د زخم له به قتل کېږي که چرته ډیر زخمی نه به شهیدانو په صف کې ودرولې شي او که چرته لګي به د نور خو لیکن ظاهر دا چې دا شهید دی الله به د شهیدانو په صف کې ودرې عمر بن الخطاب د شام په علاقه باندې امیر وټاکو سيدنا وامامنا ابو عبيده ابن جراح رضي الله تعالى عنه امين هذه الامه دغه امت امين خالد بن ولید ابو بکر رضی الله په وخت کې قومندانو عمر بن الخطاب شکل راغی نو ایسه خالد بن ولید معزول کی ولی معزول کی علماء دا غره پر درې وجې ذکر کړی دي یو وجه دا ده چې د ټول انسانانو د شو نظر جوړې درو چې په کوم طرف باندې خالد بن ولید زی نو انت فتوحات خو خالد بن ولید په کومه جګړه کې نه اغه ناکامیږي نو عمر بن الخطاب ډېر واجب انسانو هغه د خلکو د توجه د خالد بن ولید نه کټ کول د رب العالمین په طرف باندې برابر ولا وی ویل خالد معزول فتوحات خو الله ورکه خلکو له دغه د خالد شکار دی ابو عبیده بن جراح یا د عمرو بن العاص یا د شرحبیل بن حسنه نو ایدی وجنوي ویل چې ما خالد بن ولید معزول کړي دی نه د حسد د وجنه نه د خیانت د وجنه بلکې بده کې دا وجه وا چې دا خلک په فتنه کې واقع نشي دویمه وجه خالد بن ولید کې عادت دا چې کله بده علاقه کنټرول کړو قبضه کې به واخسته په دې کې وجه څومره غنیمتونه و غیره د نیورشي وو بهترین سخی انسانو چې ار سره به مخه راتلو نو شیشه به چلاس کې دا به ورخو د الله په نامه در خالد خصوصیتو عمر بن الخطاب ورته خطر ولګو چې زموږ اسلامي خلافت ته بیت المال دی دا چې ته دومره سخی چې څومره غنیمتونه نشي دلې ورکې اخر د حکومت په شابه نشلې خالد زدا کار کوم وېته چې کله دا کار کې زموږ د خوانه معزول دریمه وجدار عمر بن الخطاب د مدینه منورې نه جنگ نقشه را جوړ کړه او به مجاهدین لویل چې په دې ترتیب باندې تاسو جګړه کوي خالد بن ولید ویلې وی جنگي قومندان زیم په اول خط کې فروز زیم ټیک د عمر ابن الخطاب چې امیر المؤمنین د دغه ځنه موږ تشکیل لا کوي لیکن د جنگ په حالات دی جغرافیه باندې خو زما غو نه سړې پوي زه د عمر د نقشه نشم منلې عمر رضی الله عنه نشم منلې وینا وی په کدار چې په دې وخت کې زموږ د خوانه تعالی امر دی معزول ایسه دا معزول کی ابو عبیده بن جراح د ځمانه قومندان کې د ټول مجاهدینو امیر شو بلکې هغه ورته به د غزان ورسره ویل چې ته عمر بن الخطاب معزول کړي نو خالد بن ولید ورته ویل بالراس والعين پسر سترګو باندې عمر بن الخطاب زما امیر دی مخکې زره مجاهدینو قومندانو وشي علی مجاهد کاش کې مخکې مال دا خبره کړې وای چې استمرا پسر سترګو باندې منلې وي خالد بن ولید ذهن سازي موږ را کړه چې د وس زمانه غوندې بني او ای حکومتونه دي یو سړی پکې ولسوال دی او بل پکې والی دی او بل پکې قومندان دی او بل پکې پلانې خو چې ته معزول کړي ایسه هغه په جګړه کوي دښمنی کوي زه څنګه معزول کړم ما دلته وسوالي کړی دا او ما دلته قومنداني کړی دا ما دلته ولایت شوی دی زه دلته رئیس پاتې شوی ما اوس پلانې ما معزولې نه د خالد بن ولید دا سیاست موږ لراغو چې کله امیر تعالی ویل معزول ورته وایي چې زه معزول یم چې ویل رئیس ورته وایي زه رئیس چې ویل زه ول سوال ورته وایي زه ول سوال چې ویل قومندان او چې ویل والی زه والی دا څومره معنی د خالد بن ولید شماري شو مفسرین او محدثین دا خبره بیانوي عمر بن الخطاب ته ټیرونی مې واخسته چې معزول کې خالد ورته ودا والی وداشت منی چې دا پیدا کړی دا کله بازار کې خرید کړي دی فروخ کړي نو خلکو په دی وجه باندې تاسو سره نرمي کړي چې دا خالد بن ولید دی دا مجاهدینو قومندان دی
اې د سر نرمي په کار د شمپوشي ارسو په منځ باندې نیم کې منګلا عمر رضی الله تعالی عنہ ډېر رودین کېو حتی تر دې پورې چې دا ټول شینو په نیم کړه سپلې عمر سره نیم کړه ورته چې دا و سپلې په کو کې او دا په بل او مال راکی خالد بن ولید په دې کې لږ زره خپش چې زه خو کم از کم د مجاهدینو قومندانو ارسل زمانه واخستله لیکن دې سپلې دې بوټانو کې ته زما سره شرکت کې شو مال پرې دی بل زمانه اخلي په کله چې د شمس علاقه لاړو او دا وفات کیږي نو ملګرو له ویلې چې ما په سلو غزاګانو کې برخه واخسته تقریبا یو سلو شل زینه زما پر بدن باندې زخمی شو په دې خاص اندام زخمی شوی وي ودید نشي هغه سترګې چې هغه د بوزدلې په دې خوب باندې ودید او څنګه له دې مناسبت باندې نشي چې موږ به انت شهیدان شو ما خو په دینت باندې ځان شریکو په جګړه کې چې په یو ځای کې دشمن سره سخته مقابله وکم او ډیر دشمنان مردار کوم وی وښنم اخر کې هغه ما ټوک ټوک کی که په ورځ قیامت الله سبحانه پښتنو کې چې خالد زما د دین لپاره تاسو خدمتونه کړې دي سر مې دی یو ځای نه راشي لاس مې دی یو ځای نه راشي خم مې دی یو ځای نه راشي تنه مې دی یو ځای نه راشي او د رب العالمین مخې له ودرېږي ورته وای شي الله ستا په دې دین باندې زما دقه وسو چې د خپل بدن مې ټوټه ټوټه کی په پیخه ده چې نن رب العالمین مال د امر شهادت په میدان د جنگ کې لیکل نو او دلته د وګوندن څنګه ورټه کېږم ملګر ورته په دې باندې خپه کېږم تعالی محمد رسول الله ولې سیف الله ته د الله توري او د الله توري څنګه ماتولیش به ملګرو ویلې خبردار عمر ابن الخطاب چې ما سره د ټوشي نیم کړه حتی سپلیز ما سره نیم کړه وی قسم په الله چې ما سره حسد نو او ما کې خیانت نو امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب هغه ډیر وحدتی انسانو زدا غنه په هیڅ معنا باندې ګوره خفنه هغه ما امیر او زدا غي مامور ما د دین ورسه به خالد ابن ولید وفات شو خلکو وشړل عمر ابن الخطاب له ویلې ته خبر نه وینا وی خالد ابن ولید وفات شو وی عمر رضی الله عنه وشړل چې حتی کې نستو ملګرو له ویلې وی خالد درې لا خوش باغ باندې جړا وش ویات ساتي گریوانونه به دا سنانه نه وای اسلای مخونه بنوي او چې سوري وغیرہ دا بنه کې زکدار جاهلیت مسله ده د محمد رسول الله وسې شکل وفات شو دسترونه وخیلاړي عبد الرحمن ابن عوف ورته یا رسول الله انت تبكي تم جاړي بانما هي رحمه تاخذ الله دخانه رحمت ته نو عمر رضی الله عنه مربانه وشړل ملګرو مربانه وشړل د خالد بن ولید پرې مسله نو تعاون مال شکل راغی د سیدنا و امامنا ابو عبیده ابن جراح په دې بدن باندې معمول غونې دان راو خطا ملګرو له زیدینه وفات کې شهید کېږم خلکو ورته ویل ذکر خلې قومندانو په خپه کېدل ودا مړه معمول غونې دان ده الله به ورنکه کې وینا الله په دې کې مال رب العالمین برکت واچي چې دین زه شهید شم دا مال ډیر خي وی په کوم دا شو چې ایستله به شهید در په ځای باندې به معاذ بن جبل اسم کونیت د شدا ابو عبد الرحمن دا تلس کلو په عمر باندې وشي ایمان راوړو محمد رسول الله فرمایي وی په حلال او حرام باندې دومره څوک کوي دین کې پتا څه کې نشه لکه معاذ بن جبل عبد الله بن مسعود بویلی وی معاذ بن جبل په مونټولو کې د شي لکه ابراهيم عليه السلام ار څوک ورسره مینه کوي سیدنا و امامنا عمر بن الخطاب ویلی وی بل مور برسي بچی رانوړي لکه معاذ بن جبل چې مور نه پیدا شوی دی د یمن ولی د محمد رسول الله په وخت کې امام الفقهاء کنز العلماء تقریبا د څلور دیرش کلو په عمر باندې دا په شهادت ورسېدو چې ټول مجموعات یوصل و 50 احادیث نقل شوی دي ابو عبیده ابن جراح شهید معاذ بن جبل شهید عمر بن الخطاب د انتهایی خپش وجدادا وېداس موږ هغه علما ملګری و قهرمانان ملګری و مجاهدین لیکن دغه نورسه به عمرو بن العاص یزید ابن ابي سفيان شرحبيل ابن حسنه دا به رب العالمین امیران کړه دلته ملګری ابو رحم الغفاری سملګری چې تعاون دا جنازې شکر ته پورته کیږي وړل کیږي وی ویلی وی رب العالمین مالم شهادت را بتاعون باندې یو ملګری ورته دا څه وای محمد رسول الله خو دې خبره نه منع کړي چې تاسو د مرګ ارمان کوي ویات ساتي ما د محمد صلی الله علیه وسلم نو ریدلې چې کله د اشپک کارونه په دنیا کې رالل تاسو له به مرګ ډیر بهتر دی په نسبت سره ژوند او د اشپک کارونه توجه بالکل زموږ سوچ په زمانه کې موجود دي اول کار دا رسول الله فرمایي چې کله قومي مشران کله حکومتي چارواکي هغه کشران الکان شول چې مړ شي دا تاسو لډیر کړي په نسبت سره ژوندۍ پاتې شي وسوګره ټول هم دا مسله ده دویم نبی صلی الله علیه وسلم دا خبر وکړه چې کله په علاقه کې فوج او شرطه دا پولیس زیات شي وې دی وخت کې تاسو لمر ډیر کړي نه په نسبت سره ژوند لا ځکه رسول الله د ملګرو په وخت کې هر سړی په پولیس او فوجیو د شر د فکولو د پاره درې می دا خبر وکړه چې کله قتلونه عام شي
دا وجل کیږي واغه وجل کیږي دا وجل کیږي واغه بغیر د عذر نه بغیر د باعث نه او قتلونه زیات شوی دي او څلورم دینی حکم به ماتيږي په مقابل د پیسو کې لکه قزات وغیرہ داخل رشوتونه اخلي د الله او د الله رسول حکم است ختم شي پنځم محمد رسول الله فرمایي قارین به پیدا شي او دوی به تلاوتونه کوي داخل به خوندونه اخلي ګیرو بریتان دا به ټول والی رسول الله فرمایي دا قارین په فتنه باندې کا کړ دي او چې کوم سړی ورته ناسوي دا په فتنه باندې کا کړ دي او دا حالت موجود دي شپږم ویلي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلي و په هغه وخت کې انسان لمر بهتر دی په نسبت سره ژوند لا یو کشر لګ وي لیکن د خوشاوازي د وجنه باغه منځره مخیلش په دې مجلس کې مخاورس خلک بوي مشران خلک بوي متقین خلک بوي دیندار خلک بوي ویل دا پلانې سړی د منځره مخې شولي دا خو کشر لګ د لاګیرم نه داخلي دا څنګه مخې کېږي یاره وی आवाज ډېر خدي او سمګون دی په سیګرزو پلاری شپ आवाज کړي او د پلانی شپ आवाज کړي وی ار کله چې د شپک کارونه رسول الله ویلي موجود شول به تاسو مرګ بهتر دی نو ابي رحم الغفاري ویلي وې چې کله ګورم د شپک کارونه موجود شوی دي نو دې وجنه ما سوال وکړي رب العالمین ما مرد شهادت راکړي چې په داون مرز باندې وسم لاړ شم نو په دې وخت کې سيدنا و امامنا عمر بن الخطاب ابو عبيده بن جراح خالد بن وليد شرحبيل بن حسنه ابن بن العاص دلوی قومندانان و دوله تشکیل ورکې چې اول لاړ چې د حمص علاقه چې دا د نصارو مرکز دی دا ختم کړي دغه نور څه به دمشق راشي و یاد ساتئ چې د حمص او دمشق د علاقې په مابین کوم سرحد دا به تاسو بند کوي وجه دا چې د یو بل سره به دوی کومکونه کوي اکمالات ام اصلي لګي ام پوجین لګي و ابو عبيده بن جراح ذل قلعه په نامه باندې ملګریو مجاهد او هغه کسان ورکړل وی ویل چې د حمص په علاقه باندې موږ تعرض کوو لیکن دمشق او د حمص په علاقه باندې دي چې دا سرحد به ټینګ وساتي تر څو پر دوی یو بل اکمالاتونه کې وسه موږ راګیر کو چې صحیح ده مجاهدین شکل د حمص په علاقه باندې لاړل نو پاغي چې دشمن پوه شو چې د عمر ابن الخطاب مجاهدین راغلي دي مخې له شلوي علاقه په دې ټولو علاقو باندې اوبره خوش کړي صرف معمولو نه لار ځان لپاره خدا دا اسمه خړوب کړه او دا نرم اسمه کموا چې دشمن په باندې رانه شکراجینو په دې کې وبندي کی خالد بن ولید هغه کې قواوی واړه ولي دی دشمن د شی ویل چې دا مجاهدین دراغلي دي په سفر باندې کې دې شې په غفلت کې واقعي خو تاسو به د شي کوي چې یو دم د شپې نه صفیو پرې باندې تعرض او حمله کوي وي چې بالکل سیده فوجین ویلي لیکن ابو عبيده بن جراح خالد بن ولید عمرو بن العاص شرحبيل بن حسنه دوی په خپل مجاهدینو باندې ګرځیدل او دا اگاهي ورمانه کوله چې یاد ساتي دشمن ډیر بیدار دي اسنه چې موږ باندې تعرضونه کې ګوره خوب مو بونه کوي کلک تر سه بولاړو مجاهدینو ورته ویل لبیک بالکل صحیح ده په کدا وشو چې د شپې اخري سوا دشمنانو په مجاهدینو باندې تعرض وکي دوی ورته کلک بیدار ناسو سخت جګړه شروع شو دواړو مابین کې دومره سخت جګړه شروع شو یو لک فوجین په دې جانب مقابل رښتلی و او په دې یو لک فوجینو کې شکل د مجاهدینو د خوانه په بریدو شو اته زره کسانه به مردار کړه دا کوم علاقه چې دوی خړوب کړي و دشمنان په دې کې اعلان دی واته او سونه به کې را پرې واته څه په اسمه کنه نه واته څه په کې زخمین و باسي تی واته لاړل نو کله چې اته زره کسان به کې مردار کړل د حمص علاقه ونی ولا د اسلام بیرغ ابو عبيده بن جراح په زمانه ودرولو او یو امیر ورته وټاکو چې ته دې خلکو امیر شوي قران بدوله بیانې سنت رسول الله بدوله بیانې دې په صلیبم کوي او دې چې ته امیر شوي شي بالکل صحیح ده دغه جن ورستا څلور وړ قومندانانو خپل قواوی را روانه کړ په طرف د دمشق والا خره بهترینه حتی د ابن کثیر د البدايه والنهايه کې ورته ویلي دي ودا د دنیا جنت ته دومره مزیدار سي شام علاقه یو حدیث کې مرাজি بلکې قران کې رب العالمین فرمایي وې د زبور نور سما د خلکو سره وعده کړی دا چې زبد ازمه کې خلافت ورکوم د شامیان الله یو روایت کې دام راغلی درې جبهات په اخر وخت کې جوړ شي یو جبهه د عراقیانو یو جبهه د یمنیانو او بل جبهه د شامیانو نه ابن حوالی ویل یا رسول الله موږ به کوم جبهه سره ځان یو ځای کوو وې د شامیانو سره او دا شامیم هم د عراق علاقه خو لرش په عراق کې یو جبهه پیدا شي او الته د شام مجاهدین مراشي رسول الله فرمایي د یمن مجاهدین مراشي دغه جن ورسه به الله دا ټول علاقه د ازمه کې د دې مجاهدین مسلمانانو تر تسلط او حکومت او خلافت لاندې راولي او دغه حالت را روان دي وکړه شدید اقوا را روان کړي نو پدې ځکه دښمن یو خندق مواله او لوی بلې سرونه جوړ کړو چې پدې کې دوی خپل فوجین کې نولي وو څلور میشتي یا څوار لس میشتي مجاهدونو دلته انتظار وکړ عجیب انتظار په یو دروازه کې خالد بن ولید
په بل دروازه کې عمرو بن العاص، په بل دروازه کې ابو عبیده بن جراح، په بل دروازه کې شرحبیل ابن حسنه سره د خپل مجاهدینو ناسوا. موږ له دا خبره معلومیږي چې څوار لسمیش دي دوی یو بل ایثار محاصره کړي دي. جنت څخه اسانه معاملې ده چې ارسل له رسیب شي. دا زور غواړي. خندق امکان له چې ترڅو مجاهدین دل تراجي دور باندې پاسه بریدونه وکي. وجه دا چې مجاهدینو به سرمنې جوړ کړي او په دې کې به څه کسان دنه کینول د بابا او ټنګونه د مجاهدینو په دې منځ کې بدوي لاړل. خو د پاسه پیګرم شيخان را غرزون دي شهیدانول. پاس تعرض والا خلق نه پیری والا خلق نه شو. الته مرته نشو. نو خالد بن ولید موقع کتلا استدین سوارو یو امیرو عالمو داغه بچیوش چې بچی شو وی ویلی چې دشمنان ګر چا پیرس موږ سوال لسمشت کېږي ناشتي. موږ د نن یو پروګرام جوړو د شراب او د خوراک دا پاسري کسان دراکته شي هغه زموږ څخه خبرې. خالد بن ولید په باب د جګړه کې ډیر وخيار سړیو، ډیر بیدار. هغه به چلیر جنټي دشمن تعقیبو، هغه به استخبارات اچول شي په کومه طریقه باندې زوج دا په غفلت کې ونسم او په ورشم. خپل ملګرو ورته ویل خالد بن ولید لا وی چې دشمنان ټول راکته شول، اعلان دی دوی عالم بچی شوی دی او څډیر پروګرامونه کړی دي، شراب دی او ګډي او بسي وغیرہ دا ټول اعلان شوی دی. نو یو لوی زینې پیدا کړل د پړي. هغه د خندق نوړان دی په یو طریقه باندې وروخه جوړه د کلا پاس پر سر کې وسپنه په دې کې بند کړه او ټول مجاهدین په دې باندې وروخه جوړ پاس شکل وروخه جوړ دلاندې ورو غرزول. اول خالد بن ولید خپل ځان غرزول، توري ور سره وی چې دا څومره کلپونه د ټول په تور باندې مات کړ او په دې کې سخت جګړه د مجاهدینو دشمنانو مابین کې شروع شو چې حتی د نږدې څومره څوکیداران و دام مردار، دا شرابین مردار او د نور قلاګانو کې نږدې د محاصره او فتح شولې. نو په دې وخت کې د مجاهدینو د خوان اول اغله د صلح پیغام هغه نه منله. او چې کله پوه شو چې مجاهدین په باندې غالب دي، د خالد بن ولید په دینه ناشنا او باشحمد تکتیک باندې دی وخت کې ابو عبیده بن جراح په نه دی یو دم دشمن ویل چې صلح به ویل صلح او به ویل صلح. ابو عبیده بن جراح ورته ویل چې موږ د خوانه تاسو له صلح ده. خالد بن ولید ویل ابو عبیده بن جراح له شابه عبیده ما خو دشمن باندې برید کړي، تعرض مې کړي، زرا غلې ډیر مې په دې کې مردار کړي دي او ډیر کلاګانې پته کړي. صلح کوم ځای نه ده خو چون کې تاسو څنګه اميري استاد خبره قدر موږ له پکار دی. بالکل موږ دشمن سره صلح کوو، ارڅ بني صفي په منځ باندې بنيمي. هغه څنګه مالونه نیم علاقه نیمه حتی د دې چې کوم کلیسا وا هغه سره په منځ باندې نیمه کړه. په نیمه کې خالد بن ولید جمعه جوړ کې مسلمانانو به منځونه کول او په نیمه کې به ایسا خپل هغه عبادتونه کول. دا به پروس وخت کې الله رب عزت مجاهدینو پلاس باندې به دا ټول الاخره ونه فتح کړي. کله چې دې جن مجاهدین روانيږي نو ابو درداء رضی الله تعالی عنہ د دمشق علاقه امیر اولی مقرر کړي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حکیم الامه، حکیم الامه هغه انسان چې رسول الله چې حکیم الامه وي. ټیک ده په دې مليانو کې چې دا بازي مليان خلک ورته حکیم الامه وي، دا بس د مغلاقي امت حکیمي د ټول علاقه حکیم دانش ګرځیدل. حکیم الامه څوک دی؟ هغه سیدنا و امامنا ابو درداء رضی الله تعالی عنہ. د ملګرو اعلان کو عجیب انسانو وی خلک شون غواړي زمر، خلک صحت غواړي زمرز، خلک مالداري غواړي وی ز فقر. کجی ورته ویل یا ابا درداء وس خو ته امیر المؤمنین په دې کې والی پکار دا چې ملک خوراکونه وغیرہ دا برابر کړی شي. ورته ویل شي فلانا محمد رسول الله فرمایي چې په جهنم کې سلوي چړای نه لري. نو زه په دې دنیا کې ډېر خوراکونه نه کوم، خجون ځان لنی انتخابومه ترڅو پر اسماره بدن چاق نشي به په هغه چړای باندې خطل نه شي. دغه خبر عبد الله بن مسعود هم کړو چې ورته ول ډېر خواري وي دي چړایانو د وجنه. ابو درداء رضی الله عنه شکل به وفات شو. سیدنا و امامنا عباده ابن صامت هغه شکل به وفات شو. یزید ابن ابي سفیان هغه چې به کله وفات شو. دغه نور سبه امیرنا معاویه رضی الله تعالی عنہ چې محمد رسول الله او کېم دی او ډیر شیشي قومندان تر شوی دی. تقریبا 40 کال به د شام خلافت دوکي ولایتو کې مشري. ادین ورستا عمر ابن الخطاب ویل چې عراق لکه سام پکار دی، ځکه عراق د بخانه د جګړو ځای دی. عراق لکه سام پکار دی څوک پیدا شي هیڅ څه ونه ویلې. سبا د ورځ اعلان وشي عراق له مجاهدین پکار دي څوک بدیله تیار شي بهم څه ونه ویلې. دریم ورځ ویل چې عراق لکه سام پکار دي څوک بدیله تیار شي هیڅ کوم تیار نشو. وجه دا چې په عراق کې فارس والا خلک وشیدل او عمر ابن الخطاب فرمایي چې دا ډیر شرعي خلک دي، په جګړه کې ډیر پوهه خلک وو. او څلورم ورځ ابو عبید ابن مسعود الثقفي رضی الله تعالی عنہ هغه ورته ویلي یا امیر المؤمنین د عراق د مجاهدینو د جبهې او د قومندانۍ د پاره وځه تیار یم. زه ان شاء الله د خلک برابروم. د پاریس خلک ودا وال غوړې زب شو ورزما
سلیک رضی الله عنه جک شو یار امیر المؤمنین زه تیارم سره د ملګرو می دوی کې چې دا کوم ها هدا اسی شیطانی جذبه پکې ده لیکن زموږ د مجاهدینو مخله انتخاب کې دی ټینګې نشي عمر بن الخطاب په دې وخت کې ابو عبید ابن مسعود الثقفي رضی الله تعالی عنہ تابعی انسانو دی اور باندې امیر مقرر کی شاورته صحابي ولې مقرر شي تا تابعی مقرر کی وی ویل یاد ساته یو خو اول د جګړې د پاره لبیک کړی دي نو پکار دا چې والفزو بهترواله خو هغه چالي چې اول میدان لږ شوی دی دویم صلح کی واجب عادت دی په اعتبار د جګړې سره ډېر ګرم انسان دی دلته جنگ او جګړه خو بده نه کیږي عمر بن الخطاب ویلي چې دا ارشا په دې کلشن کو پراخ شي دا ولا جګړه چې کیږي دله سړو دماغ والا انسان پوهه انسان په تکتیک باندې ماهر انسان دا ورته امیر مقرر ول پکار دی چې تر څو پر زماره شهید غم وشي زماره زخمی غم وشي زماره کونډه غم وشي زماره مهاجر غم وشي یو لس کاله 15 کاله د پناه پیدا کم دغه نور سه به دشمن سره زګریوال الله سره واچو اې دې بدا مقصد نه چې د زخمی ځای د انتخاب کړي نه دي د هجرت ځای د انتخاب کړي نه دي بس کلشنکوف غاړه لراواله دا ولا عمر بن الخطاب ویل شکار نشي کېدل دا دغه خپل سیاست اسلامي من او تاسو را الی یوم القیامت القیامت پورې د عمر دا سیاست پاتې لري چې د خپل زخمی ځای د خپل مهاجر ځای د خپل کور ځای دا اول من انتخاب کو دی ولس کاله 15 کاله درې کالو د پاره دغه نور سه به دشمن سره بڑا غره باندې راشي چې تشکیل کله ورکاو نشپک زره مجاهدین ورته ورکړه جرير ابن عبد الله دیو بل ملګری او د عجیب انسانو دا فرمایي چې رسول الله دروازه به د ارچا پوړاندې بند و خو چې کله بچا ورته جرير ابن عبد الله راغی محمد رسول الله به استماره په خنداو عجیب انسانو دلوي سلور زره کسان به تم ورکی شپک زره دا او سلور زره هغه لزره کسان شو خالد ابن ولید دی ویلي چې څومره ملګری تاسو دمشق او شام له به ولیدي لزره کسان په دې کې انتخاب کړي تقریبا شل زره مجاهدین ورکړه ابو عبید ابن مسعود الثقفي او مصنال ویلي چې پاغي دغه څومره قومونه د مسلمانانو دي دا ټول را تحریک کا را تیز کا چې مجاهدین دا روان دي تر څو په دشمن باندې په شریک باندې عملیات او تعرض دا به ځان اختلافي مسله ده چې په یوځای کې مرتد پاتې شي به ایمان راوړي آیا دا امیر پاتې کېدې چې مسلمانانو کنا عمر بن الخطاب فرمایي ابو بکر رضی الله عنه فرمایي نه امیر پاتې کېږي او نه د مجاهدینو په جبهه کې داخلي لیکن عمر بن الخطاب ویلي امیر پاتې کېدې نشي خو لیکن د مجاهدینو تر کنټرول لاندې راتلی شي کوم انسانان په دې کې صحیح توبه وباسي دغه نور سبه د مصنع شهادت کله چې عراق لا ابو عبید ابن مسعود الثقفي ورغه ډیر انتهایی جګړې وکړې سختې چې په دې کې حرب الجسر د یو سخت جګړه ده وکړه دې کې پیدا شهید کیږي او عجیب وصیتونه امت مسلمه لپاره خو درې دغه نور سبه قادشي جګړه چې باغی کې لوی درشتیزه سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه انتخاب دل او عجیب تعرضونه د مسلمانانو هغه به ان شاء الله به روان چرشنبه ورځ باندې تشریح کو الله رب العزت موږ تاسو د محمد رسول الله تابع درنه نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین